السلام علیکم ګران اوریدونکو، په دې هیله چې روغ به یاست. یو ځل بیا هم ستاسې په درانه حضور کې له بېلتون وروسته د ناول له 10مې برخې سره حاضر شوم، په دې هیله چې تر پایه مې ملتیا وکړئ. د تېرې برخې وروستي لفظونه: خو اصغر د للمې د لاسه ورکولو دومره ویرولی و چې هېڅ یې د وحیدې په اشاره غوږ ونه ګراوه. همدا چې د للمې نوم یې خولې ته راووست نو وحیدې په مړوند کلک وسکونډه. نوې برخه: د للمې پلار حیران و او په حیرانۍ یې وویل زویه څه خبره ده؟ که زما په وس پوره وي نو ضرور به در سره مرسته وکړم. وحیدې ځان پرې ورمخکې کړ. وروره پلارجان وایي چې راشه کور ته، هغه ستا مشکل یې حل کړو، اوس کومه ویره او خبره نشته. وحیدې د للمې د پلار نه خدای پاماني واخیسته او اصغر یې لاس نیولی روان کړ. د اصغر په دروازه کې للمې ته ورپام شو. د هغې سرو او ژړېدلو سترګو ته ډېر زور ورکړ. بیا یې په اشارې ورته وویل چې ته یوازې زما نه وې. للمه پرې موسکی شوه او له دروازې لاړه. وحیده او اصغر هم حجرې ته لاړل او په بیړه یې له وحیدې وپوښتل. هغې هم هر څه ورته بیان کړل. اصغر وحیدې ته وویل: خورې تا به زه پرېښی وی چې هغه مې له دې خبرې خبر کړی وی چې زه د زوم یم او ته مې خسر یې. هغه ته مې په ډاګه سره ویلی وی چې ستا لور مې خوښیږي او هغه ستا په کور کې زما امانت دی. زما د درسونو تر خلاصېدو پورې هغه در سره وساته، بیا یې درنه واده کوم. هغه ته مې خپل مینه، رښتینولي او صداقت ښوده او په خوارۍ، زارۍ او منتونو که هم لازم وی آن پښو ته یې هم لوېده او للمه مې ترې غوښتله. وحیدې په غوسه د هغې خبرې ورپرې کړې. وروره ته د للمې مینې سم لیونی کړی، عقل یې درنه اخیستی. دا افغانستان دی، څه اروپا نه ده چې ته په خپله ځان ته جنۍ غواړې. تا به د کمعقل کار سره په خپل لاس ځان ته قبر کیندلو. دا کارونه خو داسې په بې صبرۍ او منډې سره نه کیږي. وروره د هر کار نه مخکې ښه فکر کوه. یوه وړه غلطي د ټول ژوند د بربادۍ سبب هم کیدای شي. تا او للمه باید په صبر کولو سره پر مخ لاړ شئ. په داسې بې صبرۍ سره به په خپل لاس خپل ژوند بربادۍ ته بیایي. خپلو ارمانونو ته اور مه اچوئ. په دې ټولنه کې واده کول د هلک او انجلۍ کار نه دی، دا د والدینو او کورنیو کار دی. تا او للمه باید په پوره حوصلې سره چې هر ډول او هر قیمت وي خپلې کورنۍ راضي کړئ. هله به بیا تاسو خپلو ارمانونو ته ورسیږئ. اصغر د وحیدې خبرې تایید کړې او ویې ویل: مینه کول او بې عقله او هوښیاري ساتل سره ستونزمن کار دی. مین زړه کله په اختیار کې وي. زموږ دا ضدي افغانان له خپل دین او مذهب څخه خپل سرونه او ځانونه قربانوي، خو لږ هم سوچ نه کوي او د خپل سرونه پرې نه خلاصوي چې موږ ته پکې څه راغلي، د څه شي لارښوونه شوې. کاش چې په واده کولو کې د هرې نجلۍ او هلک خوښه د اسلام په مطابق اصولو سره اخیستل کېدی او تاییدېدلی. هلک او نجلۍ له دې حق څخه نه محرومولی. زه پوره باوري یم که په دې ټولنه کې ځوانان او پیغلې په اسلامي طریقې سره واده وکړي نو بیا به له هیڅ کور او هیڅ ټولنې څخه د تاوتریخوالي غږ پورته نه شي.
د تاوتریخوالي یوازینی لامل چې کورنۍ شخړې یې جوړې کړي او د ډیرو خلکو ژوند یې تریخ او بې مزې کړی هغه جبري واده کول د هلک او نجلۍ په زور یو بل باندې تپل دي. د دې هر څه لامل هغه بې ځایه دودونه او دستورونه دي چې پښتانه یې ترسره کوي. خو د پښتو په قانون کې ستونزه نشته ځکه پښتانه هغه غیرتي قوم دی چې نړۍ ورته ګوته په غاښ دی. خو اصلي مشکل په خپلو پښتنو کې دی چې د قرآن او شریعت څخه اول خپلو بې ځایه دودونو او دستورونو ته ترجیح ورکوي او عملي کوي او هغه څه چې موږ ته دین راښودلي له پامه یې غورځوي. دین او زموږ پیغمبر څومره ښه ویلي دي له هغه چا سره نکاح وکړئ چې خوښ مو وي او زړه مو غواړي. کاش چې له دې حق څخه موږ افغانان او بیا پښتانه برخمن نه وی. دا هر څه د دې ټولنې هغه حقیقتونه وو چې اصغر له ډېره درده بیان کړل. هیلې د للمې لپاره ډېره اندېښنه وه. د ښوونځي نه سیده د للمې د کره راغله. للمه یې په لیدو ډېره خوشحاله شوه ځکه هغې اوس یې همرازي ته ډېره اړتیا درلوده. للمې هم کیسه ورته وکړه خو هیلې په ځواب کې بل څه وویل. ګوره للمې، که ستا کورنۍ دې خپلوۍ ته راضي نه شو نو یوه وجه یې دا وه چې ماما او د ماما زوی دې ښه خلک نه ول. کیدای شي سبا ته دې بل څوک وغواړي چې ډېر ښه او برابر خلک وي ځکه چې ته ډېره ښکلې او باادبه او یوه هوښیاره تعلیم یافته نجلۍ یې. د هر چا فکر او توجه زړه دراوړي. بیا به په هغه وخت کې ته څه کوې؟ د همدې لپاره ته باید په دې هکله د لالا سره خبرې وکړي تر څو خپله کورنۍ ستا په مرکه راولي او له دې جنجالونو دې خلاصه کړي. د للمې له سترګو اوښکې بیا سر شوې. هیله پرې ډېره ودرېده او هغه یې څنګ ته رانږدې کړه. بیا یې د ډاره په توګه وویل: مه ژړه، کله چې وایو خدای مهربانه دی نو خدای په رښتیا مهربانه دی. څومره اټکل او تمه چې موږ له خدای لرو نو خدای د همغه اټکل په اندازه زموږ لاسنیوی کوي. که ته خدای پاک په هر څه قادر او توانایي ګڼي او په دې عقیده لري چې خدای پاک معجزه پیدا کوونکی ذات دی نو خدای پاک هم ستا عقیدې برابر دا معجزه ستا ژوند او برخلیک ته راولي. تا ته د لالا سره یو ځای کېدل او منزل ته رسېدل یوه معجزه او سخت کار ښکاري. خو د کائناتو مالک ته هیڅ نه دي ځکه هغه په هر څه قادر ذات دی. د هر کار پوره کوونکی یوازې الله دی. انسان خو بس یوه وسیله ده. للمې ته د هیلې خبرو د زړه سکون او قوت ورکړ. وروسته هیلې له ټولو خدای پاماني وکړه او د للمې مور هغه یوازې پرېنښوده او خپل کوچنی زوی یې هغې د لارې ملګری کړ. سبا سهار ته د ښوونځي د تللو وخت و. وحیدې دروازه په ډېرې تیزۍ سره ووهله. للمه هم په منډه ورغله. د وحیدې چې سترګې پرې ولګېدې نو تندی یې تریو شو. للمې، په تا څه شوي؟ ته د کوم وخت نه داسې لټه شوې؟ تر اوسه دې د ښوونځي جامې هم نه دي اغوستي. ناوخته دی، هله ژر شه. دې مینې خو تا او ورور مې سم سرګردانه کړي یې نو ولې ولاړې؟ ځه که نه. للمې په موسکا وویل: ځکه چې نن نظم، نن څومره مهمه ورځ ده او څه یو تاریخي کار کیدونکی دی. وحیدې په حیرانتیا وویل: داسې څه کار دی چې ته ښوونځي ته نه ځې؟ للمې وویل: ولې ناخبرې؟ ته خبره نه یې؟ نن خو د افغانستان او پاکستان د کرکټ سیالۍ کیدونکې ده او تر ټولو د خوند خبر خو دا ده چې زموږ رئیس جمهور ښاغلی محمد اشرف غني او د پاکستان لومړی وزیر هم په دې سیالۍ کې د نندارې کولو په موخه ګډون کوي. د وحیدې د څېرې حیرانتیا د لیدلو او ویل:
ښه نو دا ځکه اصغر هم ستا په شان نن پوهنتون ته نه ځي او همداسې ویده دی. للمې ورته وویل پوهېږې وحیدې، زه خو په پوره باور سره وایم کوم افغاني غیرت او همت چې افغاني شازلمیان لري په هماغه افغاني غیرت او غرور سره دا لوبه د ګران افغانستان په نوم کوي. د رئیس جمهور او افغانستان شامله به نوره هم هسکه وراپانده کړي. وحیدې په ډېرې خوښۍ سره وویل زما هېوادنۍ مینه خو څه کمزورې نه ده، زه نو څنګه داسې یوه سیالۍ د لاسه ورکولی شم، خو د اوس نه یې لیدلو ته یې بېقراره شوم. وحیدې دا هر څه وویل او په منډه کور ته لاړه. د څو ساعتونو په تېرېدو سره سیالۍ هم پیل شوه. ټول د تلویزیونونو مخ ته په ډېر شوق سره ناست وو. د للمې مور او پلار او ټوله کورنۍ هم د لوبې په ننداره ول. په میدان کې د افغانستان ښکلی بیرغ په خوځېدو شو او د افغانانو د یووالي د سمبول نښه ملي سرود هم په ډېرو ولولو او شور سره خپور شو. افغانان ټول ورته په احترام لاس په سینه ودرېدل. للمې هم ښه لاچیداره چای سره د کلي د خوندورو توتانو او چارمغزو سره راوړ او ټولو ته یې چای په ګیلاسونو کې واچوه. د پاکستان د هر یوه لوبغاړي په سوځېدو به د خلکو د خوښۍ چیغې او ولولې راپورته شوې. افغان لوبغاړو هم هر یوه د خپل ځانه ښه کارکردګي وښوده. د افغان لوبغاړو پر څلوریزو او شپږیزو رئیس جمهور په ډېر ویاړ او تشویق سره خپل لاسونه پړقول. د للمې پلار په ډېرې هېوادنۍ مینې او جذبې سره وویل هغه ورځ مې ښه په یاد ده چې د پاکستان او هندوستان لوبه وه او د دواړو ملکونو رئیس جمهورانو یې ننداره کوله. پاکستاني لوبغاړو شپږیزې او څلوریزې وهلې، نو ولسمشر یې ورته په ډېر غرور لاسونه پړقول. خو نن دا ویاړ د افغان ولسمشر او افغانانو په نصیب دی. خو زه ویاړ کوم د خپل ولسمشر په اصلي او خاکسارۍ رویس چې هیڅ د غرور بوی ترې نه راځي. نن د للمې یقین په حقیقت بدل شو. د هر یو لور نه د خوښۍ نغمې او سرودونه راپورته شول. خلکو خپل ملي احساسات په لارو کوڅو کې په ملي اتڼونو سره ولمانځل او یو بل ته یې غاړې ورکړې. د ځینو په سترګو کې د خوښۍ اوښکې هم راڅرګندې شوې. ډېری افغانان په دې خوښ ول چې پاکستان مو مات کړي، هغه پاکستان چې تل یې افغانان او افغان خاورې ته شر رسولی، د خپلو شومو موخو او هدفونو لپاره تر هر حده او هر ظلم پورې ورتېر شوی. خو نن افغان لوبغاړو په دې ماتې سره د ډېرو افغانانو پر زړونو بل اور باندې یخې اوبه تویې کړي او شغلې یې راکمې کړي. سبا سهار للمې د یوه کتابتون د اصغر لپاره د رحمان بابا شعري ټولګې د ډالۍ په توګه واخیسته او د مینې په لاس یې ور ولېږله. په ځینو ځانګړو شعرونو یې په قلم نښې جوړې کړې او هغه ته یې خاص ډالۍ کړې. اصغر به هره شپه لوسته او خوند به یې ترې اخیسته او هغه نښه شوي شعرونه به یې په ډېرې مینې سره لوستل. شپې او ورځې همداسې په تېرېدو وې. ښوونځي ته د لارې په اوږدو کې د للمې زړه د هغه ماشومانو په لیدو ډېر دردېده چې په کوچني عمر کې درانده کارونه یې کول. ځینو یې د کور د خرچ لپاره سوالونه او ځینو یې هم په کور کې د سوځولو لپاره له خځلو څخه کاغذونه راټولول. دا ټول هغه ماشومان وو چې د کورنۍ سرپرست یا یې په جنګونو کې د لاسه ورکړی او یا هم پلرونه یې په مخدره توکو روږدي شوي ول. یوه ورځ للمه د ځینو کوچنیو ماشومانو سره د هغوی کور ته ولاړه. د هغوی د میندو سره د هغوی د تعلیم خبره ور شریکه کړه، خو له هر یو نه یې د ناهیلۍ ځوابونه واورېدل.
چې موږ مجبور یو که دوی ښوونځي ته ولاړ شي او ټوله ورځ په درسونو تېره کړي نو کور ته به خرچ او نفقه څوک راوړي. هره مور خپل اولاد ته دا غواړي چې تعلیم وکړي او آینده یې جوړه شي، مګر موږ مجبور یو، داسې نشو کولی. للمه هم ترې په ډېرې ناهیلۍ راووتله. د شپې ټوله شپه په دې هکله فکر وکړ چې دا کوچنیان د سبا لویان دي او د دې خاورې آبادونکي دي. دا وخت د هغوی د تعلیم دی، نه د داسې کارونو. له ډېر فکر وروسته یې فکر ته یوه د حل لار راغله چې کیدای شي تر یوه حده ګټوره تمامه شي. سهار یې له خپل مور او پلار سره شریکه کړه. هغوی هم اجازه ورکړه د ښوونځي له رخصتي وروسته د هماغو ماشومانو کورونو ته لاړه او هغو ته یې وویل زه یوه خیاطه یم او پلورونکې هم. زه غواړم تاسو ته په وړیا توګه د خیاطۍ مسلک در زده کړم. بیا به تاسو د جامو ګنډلو له لارې خپل د کور خرچ برابر کړئ او اولادونه به مو هم د تعلیم له نعمت برخمن شي او آینده به یې جوړه شي. للمې ټولو ته د خپل کور ادرس ورکړ. د للمې په دې وړاندیز ځینې خوشحاله شوې او ځینې نورې هم په چورتونو کې لاړې. هغه کوچنیانو چې د تعلیم خبره واورېده نو په څېرو کې خوښۍ وځلېدې او نوې هیلې یې را پیدا شوې. ګرانو اورېدونکو، دا وه له بېلتون وروسته د ناول 10مه برخه. تر بیا راتلونکې برخې تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.